تاسو به ډیر اورېدلی وي چې هر څوک وایي چې یاره جي دا تړ مې اوبه سهار چې په نهار اسکي نو ډېرې زیاتې فایدې دي او یقینا د دې ډېرې زیاتې فایدې دي خصوصا د هغه خلکو لپاره کوم چې د شوګر بلډ پریشر د زړه مسایل چاته دي چاته د هاضمې مسایل دي نو زه تاسو ته وایم چې دې سره تاسو بلډ پریشر انتهایی بهترین کنټرول کیږي که تاسو سحر په نهار باندې دا تړ مې اوبه د دې استعمال کوئ نو دې سره تاسو بلډ پریشر به بالکل ښه تاسو بلډ پریشر به بالکل نه زیاتېږي د زړه چې کوم مریضان دي چونکه بلډ پریشر به نه زیاتېږي د هغې د زړه مسایل دا به ورسره کم وي دې سره د تشو متیازو مقدار یعنی خصوصا هغه خلک چې چاته د تشو متیازو د ګردو د زخم یا د ګردو د مسایل کیږي د ګردو کاڼي د ګردو شګه چاته چې دا کیږي هغې که د اوبو استعمال زیات کړي خصوصا دا تړ مې اوبه سهار کې په نهر اسکي نو د هغې د ګردو مسلې هم ورسره ختمې شي او دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې بهترین دغه دا ده چې ستاسو د خولې صفایي کیږي د غاښونو صفایي کیږي نو تاسو ته د خولې د غاښونو او د اورو چې کومې مسلې دي کومې بیماریانې دي آنې کیږي مری ورسره صفا وي تاسو ته د مری مسلې نه کیږي دا زکام بار بار کېدل د ټوخي دا مسلې بار بار راتلل دا څیزونه ورته نه کیږي او دویمه خبره دا ده چې دې سره ستاسو د هاضمې نظام چې کوم دی دا ډېر ښه وي نو که تاسو ټول ورځ بیا خپل نارمل خوراک کوئ دا کوئ ستاسو هاضمه چې کوم دی دا ورسره ډېره بهتریني نو تړ مې اوبه سهار کې په نهار اسکئ دا به یقینا تاسو ته ډېرې زیاتې فایدې درکوي